یوازې دا نه چې خاوند پر ښځه حق لري، دا ښځه هم پر خاوند باندې حق لري. موږ خو همیشه د ښځې څخه ګیله کوو چې والا داسې په کور کې سمه ګزاره نه راسره کوي، د صفایي اهتمام نه کوي، د جامو اهتمام نه کوي، د خوشبو اهتمام نه کوي، او فلان نه کوي فلان نه کوي. دا ټول عمر زموږ ګیلې. لیکن څومره حق چې شریعت ستا پر ښځه ایښی دی، ستا حق یې پر ښځه باندې ایښی دی، د غومرې د ښځې حق هم پر تا سته. قرآن کې الله وایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د دې ښځو دپاره هم پر خپلو خاوندانو باندې حقوق سته، لکه څنګه چې د خاوند حق پر میرمن سته، هغه هم د شریعت په حدودو کې دننه، د شریعت په اصول کې دننه. تا ته دا خوند درکوي چې ستا ښځه دې صفایي، تا ته دا خوند درکوي چې ستا ښځه دې ښایسته یي، پیشن دې کړي، صفا جامې دې اغوستي، تا ته دا خوند درکوي چې ستا ښځې دې ښه خوشبویي لګولي. لیکن ستا ښځې ته هم دا خوند ورکوي چې زما خاوند دې په معاشره کې ښایسته خاوند دی، صفا خاوند دې وي، خوش اخلاق او ښه کردار والا خاوند دې وي، ښه خوشبویي دې ولګوي. ته چې د ښځې څخه کومه خوشبو غواړې، تا خپله څه شي لګوي؟ دا ښځه خو هم زړه لري که نه؟ لکه څنګه چې ستا زړه دا خواهش کوي چې زما ښځه باید ښه خوشبویي ولګوي او ښه جامې واغوندي، د هغه رقم د دې ښځې هم دا خواهش شته چې زما خاوند باید ښه خوشبو ولګوي. زما خاوند چې کله ما لره راځي په ښه ښایسته جامه کې راسي، ښه صفایي، دا چې ستا د خولې بدبویي څخه ښځه مه خاړئ، او ستا د بدن د خولو د بوی څخه ښځه په تکلیف وي، هغه ګیله نه کوي، هغه غریبه پر تا باندې سر ټیټ کړی دی، پر تا یې صبر کړی دی، لیکن ته ولې ګیله کوې بیا چې ستا د خولې څخه چې کله ګرده ورځ ته نسوار کوې نه کوې د خولې د بدبویي څخه د دریم کس په تکلیف وي، او ستا ښځې سره ته څنګ پر څنګ یو ځای کېږي، نو دا به څومره په تکلیف وي؟ دا دې ته خوند ورکوي. تا ته چې د خپلې ښځې صفایي خوند درکوي او د چټلۍ څخه یې بد وړی، د هغه رقم ستا ښځه هم ده، خو هغه په خوله نسي درته ویلی، هغه تا ته په خوله نسي ویلی، هغې ته هم دا خوند ورکوي چې ته چې کله کور ته راځې ښه خوشبویي ولګوي. د نبي علیه الصلاة وسلام سنت دا و چې کله به په کور راننوتئ، نبي علیه الصلاة وسلام به مسواک وهئ. ما او تا مسواک په څه وخت کې راخیست؟ آیا داسې زنانې زما په معاشره کې ډېرې نه دي چې د خاوند د خولې د بدبویي څخه په تکلیف وي؟ دا خو حق دی، په دې کې ما او تا ظالمان یو، د دې کې به هلته ښځې حق نه در کړی. هغه ښځه هغه خو با حیا ښځه ده، با کرداره ښځه ده، هغه ښځه چې کوم ده هغه صابره ښځه ده، ستا په هر څه یې صبر کړی دی، لیکن په حقیقت کې ته وګوره په زړه یې کم ارمانونه پراته دي. تا کم ارمان ورته کړی، تا ښه جامه ورته اغوستې، یوه جامه دې څو هفتې اغوستې، بیا هغه غریبه ورته ناست چې پرېولي نوکان یې وخېږي. تا خوشبویي لګولې ده؟ کومه خوشبویي تا لګولې چې ته د دې څه غواړې؟ تا د خپلې خولې صفایي کړې ده؟ نه. نو موږ ډول لسو لکه څنګه چې تا ته خپله میرمن خوند درکوي چې معطرې او صفاوي، دا خپلې میرمن ته بیا دا خاوند هم دغه رقم خوند ورکوي چې ښه صفایي، خوش اخلاقي، خوش مزاجي. لکه څنګه چې ستا میرمن تا ته خوش مزاجه خوند درکوي، خوش اخلاقه خوند درکوي، الله ته نږدې خوند درکوي، دغه رقم دا ښځې ته هم دا رقم میرمن دغه خاوند خواهش باید داسې خوش اخلاقي، کور ته راسي خوله یې د خندا ډکوي، کور ته راسي خپلې میرمن ته تحفه راخیستې، کور ته راسي په ډېر خوشحالي باندې سلام ووایي. زمرغۍ چې کور ته راسي لکه په کور چې یو غټ اژدها راننوځي، د ماشومان هم دوره ځنځغري، ښځه خواره کوي چې ویني هلته یو ځای زندان و زندانیان شي، سترګې مې یو رقم راکښلي. د اسلام موږ ته دا اجازه راکوي، د اسلام موږ ته اجازه راکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق وګوره چې دی به کور ته ننوتي، د ده مبارک به کم اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کور تکلیف کم یې کول، څه به یې کول؟ ما ورته هغه نه دي معلوم. کور ته چې ننوځي د میرمنې ته سلام نه وایي، دا اوس دی عیب بولي. زه خو نارینه یم،
زه باید ښځې ته سلام نه وایم ښځه ماته سلام وایي دا چا ویل د سلام اصول په اسلام کې څه دی روان سړی به ولاړ سړي ته سلام وایي ولاړ به ناست ته سلام وایي ناست به پروت ته سلام وایي ښځه ناسته ده په کور کې ته راننوتې سلام ورته ووایه سنت ده که نه صحیح ده قرآن دا وایي الرجال قوامون علی النساء نارینهو ته الله فضیلت ورکړی دی پر ښځو باندې دا فضیلت پر څه شي باندې دا فضیلت دا دی چې څومره زغم ښځه لري د غونې به ته لاس وارې لري څومره اخلاق ښځه لري د غونې به لاس چنده ته لري دغه قوامون چې الله یاد کړی دی دا په هر باره کې د کور د اولادو د نگرانی په باره کې د کورنۍ مشکلاتو په باره کې د اخلاقو په باره کې د معاشرت په باره کې دغه رقم څنګه چې الله پاک تا ته فوقیت کړی دی خپل فوقیت باید دلته ښکاره هم کړي دا ته فوقیت نه وایي چې بد اخلاقه کېږه سلام مه وایه ښځه په چپلاخه ولې ماشومان سره دور کړي ټوله شپه ستا او د میرمن دا په بد ګزاره په بدو اخلاقو او په خفقان زړه باندې تیر سي دا معاشرت نه دی زندگی باید موږ زده کړو موږ چې ښځې سسونه ګیله کوو باید خپل ګریوان ته هم لږ سر شوه کړو چې موږ څه کړی دی